بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه او درنښت محترم ټولو وکیل صاحبانو ته، وزیر صاحبانو ته، پارلماني چارو وزیر صاحب محترم امرخیل صاحب ته، جناب خپلواک صاحب ته، ټولو خویندو ته او ټولو محترم مشرانو ته، وروڼو ته وړاندې کوم. زما ورکې خو ډېرې دي، هیله من یم چې خسته نه سي زما د خبرو په اورېدلو باندې. لومړی د افغانستان لر او بر ټولو افغانانو ته د 101 کلیزې مبارکي ټولو ته وایم او د پښتنو د اخوا چې زموږ د ازادۍ په ترلاسه کولو کې مهمه ونډه لوبولې ده هغوی ته هم مبارکي وایم او د هغوی حق هم کېږي چې نن زموږ سره په دې ازادۍ کې یو ځای ګډون کړی وای. دعا کوم چې بیا هیڅکله زموږ هیواد د بهرني یرغلګرو او چپاونو یرغل لاندې نه سي. زموږ هیواد هم د برټانیې په شکل باندې چې 1000 کاله کېږي هیڅوک جرأت یې نه دی کړی چې ورباندې یرغل وکړي. موږ هم دعا کوو چې 1000 کاله نور هم هیڅوک جرأت ونه کړي چې افغانستان باندې یرغل وکړي او موږ هم دا خپل ازادي وساتو. غواړم د فرصت سره په استفادې باندې نن د وزیر صاحب محمد ګل خان پلینه ټولو افغانانو ته تسلیات وایم. خپل کامیابي هم لمانځل او هغوی خپل ناکامي هم نه هېرول. خپل کامیابي به لمانځل او خپل ناکامي به یې په یاد ساتل او یادول به همیشه. لومړی خو د ډېر ویاړ او افتخار ځای دی چې څه وخت افغانستان خپل ازادي ترلاسه کړل. په ټول نړۍ کې یوازې 2 اسلامي هیوادونه وو چې هغوی ازادي درلودل. افغانستان په شمول یو افغانستان و او دوم عثماني ترکیه و. نور څه چې اسلامي هیوادونه وو ټوله مستقیم بشپړه او یا هم نیمه بشپړه تر مستعمرې لاندې وو. هغه وخت ازادي اخیستل ساده خبره نه وه. موږ ازادي څنګه او په څه وخت کې او د چا څخه مو واخیستله؟ د هغه ستر قوتونو څخه مو واخیستله چې هغه ستر قوت په هماغه وخت کې د ټوله نړۍ 25% د ټوله نړۍ 25% خاورې تر لاس لاندې وو او په ټول نړۍ کې 25% د هغوی بیرغونه رپېدله. 25% د ملتونو او ولسونو د هغوی په لاس کې وو د نړۍ او د هغه 25% ملتونو ولسونو خپل د ځانو دپاره عسکرونه یې جوړ کړي وو. کې خپل خبرې خلاصه کړم. اصلي ازادي به هغه وخت ولمانځو چې موږ لر او بر ټول افغانان سره یو ځای سو. په هیواد کې یوازې سیاسي ازادي بسنه نه کوي. هیواد باید خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ازادي هم ولري. تر هغو چې موږ ځوانان د دې وطنه تش دي، تر هغو چې موږ جهالت څخه ازادي وانخلو او د غربت څخه ازادي وانخلو، تر هغو چې په ټول افغانستان کې د علم ډیوه بله نه سي، موږ مکمل آزاد نه یو. د یو سرلوړي آباد افغانستان په هیله. مننه. ډېره مننه.